علیکم مولوي صاحب محترم او ټولو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې. ټاپک هم ډېر ښکلی خوښ کړی دی. زیاتره وخت زه د ټي ټي پي ملګرو په سپیسونو ته ځم. اوس مې همالته ستاسو د سپیس نه یو کس راغلو چې خبره د پاکستانیانو خبره چې شارټکټ وکړم. هغه وویل چېرې مولوي صاحب او جنرال مبین چې دی دوی داسې په دې باندې اندېښنه څرګنده کړې ده چې دا ویډیو خپره شوې ده. دا یوه ښه خبره ده چې موږ افغانان ماشاءالله د دښمن په هر تکتیک او په حرامیتوب باندې پوهیږو. نن مې د جنرال صاحب یو پوسټ لیدلو چې وایي که تا د پنج کتاب ویلی دی ما یې هغه منځ ویلی دی که څنګه یو دغه ده. نو خبره دا ده چې هغوی سبعیم یو بل ملګري چې د پنجاب دی او ښکته مجاهد دی نو هغې هم یو سپیس جوړ کړی و پکې ویلي چې هغو فیصل په نوم آر جی فیصل په نوم چې د هغې طالبان ویان دی هغه راغللو وایي دا چې دی معلوم نه ده موږ معلومو. نو اوس هم دوی ګیله کوله هلته ما هم دا خبره وکړله ګیله یې کوله وایي چې باید د افغانستان وروڼه دا خبره ونه کړي چې څو پورې موږ دغه زموږ ویان رسمي وضاحت نه وړاندې کړی تر سبا بل سبا پورې لکه ناخوښي څرګنده کړله. او ما وویل داسې نه چې زه دلته ریبار یم دغه سپیس خبرې دلته راوړم او د دوی ځای هلته وړم خو لکه ما څه چې واورېدل فکر نه کوم دلته به چا څه ویلي په دې اړه خو هغو ناخوښي څرګندوي په دې خبره باندې. هغو وویل چې دا کسان چې دي خپله ډاکټر بیروج نومېږي. زه به یوه خبره وکړم دوی چې تر څو وضاحت خپروي نو خبره به ګلجانې سوي. دا ویډیو ډېره مهمه ده د وضاحت باید په سکندونو کې خپره شي. د ویډیو جعل زه درته په څو ټکو باندې ښیم. لومړی زنداني ته د صاحب ویل لقب دا په کوم جي کې راغلی چې دښمن ته ته صاحب وایي هغه د تا تر سوکان او لغتو لاندې وي ته دې په زندان. دویم دومره لوی زندان دومره محدودو کسانو څنګه مات کړ دا باید وضاحت وشي. دا ویډیو کې کاملا د جعل په دنیا کې زه لومړی پوسټ ما کړی داسې ویډیو جعلي ده لومړی ځکه موږ وروره هغه دوی به اوس استخباراتو کې کار کوي د موږ نیکه په استخباراتو کې پوه شولې. دا پوتین ته د استخباراتو جنرال صاحب دوی وایي د موږ فوج امارې فوج یا د موږ فوج ودرېږه مولوي صاحب دا پوتین د ما په استخباراتو کې شاګرد ده د سی آی غټ افسران په استخباراتو کې ما روزلي دي. دا مردګوان راځي موږ ته ټریننګ راکوي. لومړی دومره لوی زندان د دومره محدودو کسانو لخوا څنګه مات شو. دویم په ویډیو کې ولې نور بندیان نه ښکارېږي. دریم پاکستان فوج دپاره په قرآن لاس کېښودل چې هم قرآن کهاتے ہے که هم بل هوایي فلایټ کې د بندیان افغانستان ته انتقال شي. څلورم پنځم لږ صبر وکړه وروره مایک مه خلاصوه خیر ده د سپیس آداب زده کړه که نه راغلی دلته د قصه وکړله بس کښېنه کرا کښېنه چې زه د وسار در خلاص کړم. موږ نور باید د پردیو د ګزارونو د پردیو د جرم سزا موږ ونه وینو. نور باید د بل چا په سر زما بچي بمبار نشي. نور باید د پردیو د دسیسو کار نشو. نور باید د مسعود اظهر قصه تکرار نشي چې و پاکستانی راغی تیاری په قندهار کې کېنوله. هغه مسعود اظهر د همغه پاکستان سړی دی د همغه سی آی سړی دی د همغه استخباراتو سړی دی. نور دا قصې نه چلیږي چې زه ژوندی یم قسم په خدای که دا ډرامې نورې کامیابې کوي او دغسې ویښ ځوانان لکه دا اوس یې سپیس جوړ کړی دی. ما څه درته ویلې پوتین او دغسې خلک زموږ شاګردان تېر سوي موږ په جګړه کې پیدا سوي په جګړه کې لوی شوي دا ټیزنان دا د الخواره موږ نشي غلطولی پوه شوې په دغه رقم خپلې قرضې نشئ خلاصولی. ویډیو 100 کې 180% جعلي ده. بل په بانو کې تا زندان مات که دومره لوکس و تاخس په ټول پاکستان کې برق نشته تا دا برق له کومه که دومره ښه منظمه ښایسته و تاخ د بندي دې پکې کېنولی. بل هغه بل مردګه وې نه دا تور واسکټ یې اچولی ده او سپین کالي دي
هغه د هغه درته عکسونه راوړم چې دا د فاوز سړی ده، عکسونه یې درته راوړم. نو برای مهرباني د ده که څوک وضاحت ورکوي که نه ورکوي، زه په دعوې سره وایم چې دا فاوز جوړ کړی ده، په پېښور کې جوړ کړی ده، د فاوز په مرکز کې جوړ کړی، دا کسان د فاوز دي، دا مخونه چې تړلي د فاوز دي، دا خبرې د فاوز دي، دا دسیسه ده، دا نړیوال راپورته کول دي. د امریکا د فاوز کسان راغلي دي، پاکستان ته راغلي دي، غواړي چې د افغانستان په رابطه یوه نوې لوبه شروع کړي. دا ویډیو جعلي ده، نه موږ ورسره تړاو لرو، نه ورسره تعلق لرو، نه یې پیژنو، او نه دا خلک په جعلکارۍ باندې کولی شي چې نور د افغانانو ته ستونزې جوړې کړي. پوه شولې چې کار کوې نر غوندې وکړه، ودرېږه، غول له پلاره سره خورې چې ته په فلایټ کې افغانستان ته راځې. عجیبه منطق دی ده. اوس دویم هغه موږ ته مه جوړوئ. بالکل جنرال صاحب مننه. دلته ماته دوی مسیج کړی و چې تا مثلا دغسې دا خلک د ټي ټي پي د کار څه ده، خو دا وایي د موږ کسان دي او دوی ناخبره دي، دوی ته د اوس د ټي ټي پي خارجي پالیسي معلومه نه ده، دوی زندان نه راوتلي. ما ورته ولیکل چې د تاسې هر څه دي دا د موږ د پالیسي خلاف ده، د موږ د هیواد د پالیسي خلاف ده چې ته دا خبره کوې. دا ستا کس او دا ستا نفر هر څوک چې ده، دا خو جعلي ویډیو ده، دا د لرې نه ښکاري. هغه وایي د موږ پوځ، نو چې یو څوک ستا مخالف هم ده او ته په زندان کې مچولی او ته ورته خپل پوځ وایي، خپل خلک ورته وایي. او بل دا د موږ د پالیسي خلاف ده، د امارت اسلامي د پالیسي خلاف ده چې دوی دغه خبره کوي. او خپله د ټي ټي پي د پالیسي خلاف ځکه ده چې پرون نه بله ورځ CNN سره د ټي ټي پي مشر وویل چې موږ نه په افغانستان نه حمایه کیږو او نه په افغانستان کې کوم ځای لرو، زموږ سنګرونه هم دلته په پاکستان کې دي، زموږ مراکز په پاکستان کې دي. او دا ویډیو یې لکه دلته چې مروت صاحب راغلی و وچ د همغه په ضد جوړه کړې ده چې د هغه خبرې ته بل رنګ ورکړي. دا جعلي ویډیو ده، دوی بې ځایه لګیا دي، که د ټي ټي پي خلک دي که هر څوک دي. بیا موږ په تاسې څه کار لرو؟ تاسې څه داسې ویډیوګانې جوړوئ، ولا په تیاره کې مې یسه، په افغانستان کې مې کوس کولې. افغانستان بیخي نظام نسته دلته. څه ورته ووایي یاره دا خلک خو بیخي بې لارې خلک سول، د ویډیوګانې د پاکستان. منن جنرال صاحب چې تاسې راغلی دلته. خیر دوی به انتقادونه کوي، که سپیس جوړوي، کار څه کوي، هغه د دوی خپل کار ده. موږ له خپل موقف نه دفاع کوو او خامخا به یې کوو. نو وطنه تا خو خبرې وکړې، نوبت به ورکړو. دغه ورور چې ده سید چې نوم ده ما پوره نه کړې که نه جنرال صاحب پکې لږ را ودانګله، خو مشر دی مسه ډېرې مه اوږدوه، لنډې خبرې. نه نو بل چاته واخ ورکړې، تېر شه چې بل چاته واخ ورکړې، د فالوور هم لکه کم دی. بس دې خبرې وه، بیا به نورې وروسته وکړې. نه نو خبرې په فالوور جنرال صاحب نه دي که نه، خبرې بدله په فالوورو دي، په فالوورو دي، نه په فالوورو دي، په فالوورو دي که نه، فالوور دې ډېر کم دي. نه فالوور دې ډېر کم دي. بس د فالوورو په اندازه باندې فالوورو په اندازه د خبرې کوه، منه زیات مه کوه. په دوی پاکستان رحمان صاحب د ما غږ اورې که نه چې دا خلک راټینګ کړو بحث سره ور نه شو. غږ خو اورم، ما غږ مخکې د ورور غږ نه راتلو ماته. دا سید وسیع مالدغوی که دا نیوکې کوي چې ور سو نه سره معلومه یې کړو. نیوکې خو یې دلته ماته مسیج دوه مسیجونه، یو خو غیر معلوم نامعلوم مسیج د هغه خو نو چې هر څوک دي، او یو خپله دوی کړی ده چې دا هغه خبره داسې ده وهغسې ده. مال دا په موږ پورې اړه نه لري، موږ خپل موقف او د خپل هیواد هغسې ده هغه موږ دلته وایو، نور د تاسې خپل کار ده. موږ ولې منتظر سو د تاسې هغه ته؟ تاسې خپله بیا پوهېږئ او رسمي موقف هم پوهېږي. موږ د ملت او د هیواد خپل موقف ده چې دا خبره زموږ د پالیسي خلاف ده چې هر چا کړې ده، او دا خپله معلومیږي په دې ویډیو کې. هغه وایي د موږ پوځ، یو څوک چې ته له زندان کې مچولی او بیا ته ورته وایي چې د ما پوځ مخالف هم یې وژلي دي وي. صاحب قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ یہ ہم آپ اس کو چھوڑا دیں گے. کومدی څه رقم چھوڑا دیں گے؟ دومره ته غیر معیاري ویډیو کې، دومره بې کیفیته، دومره بې اهمیته او دومره دروغ وایه.
دا ولې له یو ادرس نه نشریږي چې تا داسې ویډیو کړې ده او بس راغله. بیا د ټي ټي پي څومره حملې چې دي بل جال دا ده، بل جال چې هغه هیڅ کله د پاکستان رسنۍ نه نشروي. کوم یو یې نشره کړې ده ته ماته ووایه؟ او دا په خلاصو مټو ټولو ژورنالستانو ټولو رسنیو نشر کړې. څنګه کېدلی شي چې دومره یوه غټه پیښه چې له دې مخکې 10 داسې پیښې شوي دي هیڅ رسنۍ نه ده نشر کړې، او نن دا ویډیو ټولې رسنۍ ما سکرین شاټونه اچولي دي ټولې رسنۍ نشروي. لکه د کابل پوهنتون چې امرالله صالح خپله برید هم وکړو، خپل نشرات هم ورته کول. نو وروره موږ نور نشئ غلطولی، د خدای روی وکړئ. دا جعلي ده، که دا جعلي نه وای د ټي ټي پي نورې حملې ولې پاکستاني ژورنالستانو نه نشرول چې دا یې نشر کړل. یعنې دا حکومت ته